خو دغه طالبان چې دا په کندهار کې ناست دي دا طالبان له منځه ځي، خو څوک به یې له منځه وړي؟ طالبان جمع نړیوال جمع ولس دا به راپورته کېږي، خلک به له منځه وړي. مهرباني هغه دا ده چې د طالبان خو په تېره دوره کې ټول یو دغه د عین زېډه پورې ټول یو وو که نه، ځکه ټول د هر شي خلاف وو. دا اوس ولې بېنروي شو؟ لامل یې څه شی دی ستا په نظر؟ داسې دا فهیم خان، ځینې خلک له شرایطو څخه درس اخلي او ځینې نه. لومړۍ خبره خو دا چې طالبان په هغه وخت کې هم ټول یو نه ول، ټول په یوه نظر نه ول، اختلافات ول. مسله دا ده چې دوی د پاکستان د استخباراتو برانچ دی، هم هغه وخت او هم اوس. پر سر یې د پاکستان لاس و هغه وخت، پاکستان سره متحد ساتلی ول. دا نن هم پاکستان متحد سره ساتلی دي. که پاکستان یې له سره لاس واخلي، دا خلک چې میانروي دي دا ضرور راپورته کېږي د دوی په مقابل کې. او پاکستان لاس اخلي، پاکستان خپله لاس نه اخلي، پر پاکستان فشار راوړل کېږي چې لاس واخلي، پاکستان مجبوریږي چې لاس واخلي. د حقاني کورنۍ غواړي تعامل وکوي، ځکه نه غواړي چې نابود شي. دا کړنې چې د هیبت الله یې کوي دا نابودي ته تګ دی. سراج الدین حقاني نه ورهاخوا مولوي یعقوب تازه د اوسنۍ زمانې ځوان دی، غواړي له نړۍ سره، غواړي له خلکو سره، له خپل ولس سره اړیکې ولري، تعامل ولري، نه غواړي چې نابود شي. همداسې برادر یوازې هیبت الله دی، د هیبت الله ترڅنګ 7 کسان ول نور چې له هغې هم یو کس په کوټه کې مردار کړ، 6 پاتې شول، او یو دا ملا حسن اخوند. دا توپلار دویم لامل یې شاید دا یو وروره چې موږ او تاسو دوی سره یعنې ګډ کار وکړو، بحثونه هم سره وکړو او په ټوله کې یو څه عامه پوهاوی رامنځته شو وروره. دا یې هم لامل کېدی شي. او مشرتابه چې دی دا وګرځېده، یعنې عربي هېوادونو ته لاړه، اروپایي ته راغله، روسیه ته لاړه، داسې نورو هېوادونو د دنیا یعنې اسلامي او غیر اسلامي نړۍ وکته. په دې خاطر هم دوی مینروي شو. بله خبرداره ثاقب صاحب، ګورې د امارت خپله زیاتره د ځینو نومونو ته واوږېسته چې دی مخالف دي. ګوره په سر کې ملا هیبت الله، ملا ثاقب، ملا حاجي وفا، دا د بلخ دی، که د مزار والي چې پرون محمد دی، شیرین روادان، دا بلکل دا کسان دي. او دا کسان ګورې ثاقب صاحب په انګلینډ کې چې کوم فاطمي ناست دی، دغه فاطمي د دې امارت په سر باندې د پاکستان اسټبلیشمنټ یا ISI ورته زار ورکړي دي او خپله دی په یو مرکه کې وایي. څومره مقالې که په انګلیسي وي په نړیوالو رسنیو هغه ډېر ستر دروغجن انسان دی. ثاقب صاحب فاطمي زه پېژنم. فاطمي هره خبره د ګورئ فهیم افغان په ځینو خبرو باندې مه دوکه کېږئ. فاطمي چې دی، فاطمي په انګلستان کې ژوند کوي او زموږ په وطن کې دا لوبه چې ده د طالبانو نارملایزیشن ته تر ډېره پورې انګلستان کار کوي، انګلستان په همدې برخه پانګونه کوي. فاطمي، وحید فاقري، عاطف مختار، دلته شته هم مختار، عاطف مختار او ځینې نور کسان چې په رسنیو کې د طالبانو له ادرسه غږېدل او یو څه مطرح ول، دا د انګلستان په پاونډو چلیدل، دا د انګلستان په پاونډو غږېدل. اوس وحید فقیري هم لاره بیله کړې ده. د وحید فقیري ترڅنګ دا بل عاطف مختار هم لاره بیله کړې ده، لارې یې بدلې کړې دي دوی دواړو. فاطمي چې دی، فاطمي یو بل کار کړی دی. فاطمي یوازې همدا د کندهار ډله چې ده، دا هم د انګلستان غوښتنه ده. یوازې فاطمي نه، ځینې نور کسان هم په دې برخه کې اخته دي. د طالبانو په منځ کې دغه میانروي، دغه ګوډ او بیډ باندې چې دوی ویشلي دي، د بیډ په مقابل کې ولاړ دي او د ګوډ په ملاتړ ولاړ دي. دا یوه سیستماتیکه هڅه ده، مګر زه له دغې هڅې څخه راضي یم، زه خوشحاله یم ترې له دې هڅې څخه، ځکه زه په دې پوهېږم له مولوي یعقوب سره حد اقل موږ او تاسې ژوند کولی شو، له سراج الدین حقاني سره حد اقل موږ او تاسې ژوند کولی شو، له برادر سره حد اقل موږ او تاسې ژوند کولی شو. خو داسې نه چې موږ د دوی د حاکمیت لاندې ژوند وکړو. موږ او دوی باید مدغم، موږ او دوی باید سره ګډ وو.
که یوازې موږ وایو چې یوازې بیرته د تیر په څېر جمهوریت، نه، هغه ډول هم زه مناسب نه بولم. زه جمهوریت غواړم، خو په جمهوریت کې ټولو ته ونډه باید ورکول شي. هر هغه څوک چې پاک دي، هر هغه څوک چې وطن ته کار کوي باید ونډه ورکول شي. جمهوریت باید دا ډول نه وي، دا ډول نه وي چې تا پکې امپراتور وي، محب دې وروره پکې د امنیت شورا رئیس مشاور وي، بسم الله خان دې پکې دفاع وزیر وي، هغه بل جڼی چې شی څه بلا و هغه دې پکې کورنیو چارو وزیر وي، پارلمان دې له جاسوسانو ډک وي، هغه د ننګرهار والا دغه څه نومېږي یاسین و که چې شی و د مشرانو جرګې معاون دغه مسلم یار نه، هغه خو رئیس و د مشرانو جرګې، هغه معاون یې چې و یاسیني و که نه، او یاسیني او غازي نواز تڼی، د دوی دواړو د دفترونو کرایې هم د پاکستان سفارت ورکولې. وروسته یې همغه دفترونه چې د دوی دفترونه ول هغه ورته د پاکستان سفارت واخیسته. او یاسیني نه خو یو وخت کې ارشاد رغان ژوندی دی، ارشاد رغان ترې پوښتنه کړې وه، وایي یاسیني صاحب بیرون ډېری خلک وایي چې دا سړی د پاکستان جاسوس دی، دا رښتیا ده که دروغ ده؟ ده ورته ویلي چې دا خبره رښتیا ده، خو د وطن ګټو ته کار کوم. ثاقب صاحب زه یوه خبره کوم. ثاقب صاحب داسې ده چې اول خو دغه ګند چې له پاکستانه راغلی دی او بند زما په نظر دغه باید په افغانستان کې مکمل ختم سي، او بیا دغه ملایان هغه خپلو پوزیشنو ته ولاړ شي، په مسجدونو کې کښېني او هلته دغه ماشومانو ته هغه سبحانک اللهم ور وښیي او دغه جمع ته ودرېږي. دا د دوی دغه نه ده. او کار خو داسې ده اندړ بابا، په کار خو دغسې ده لکه اتاتورک چې څه په ترکیه کې وکړي، او دغه موبین دغو ته یو غټ کپز هغه ډول کار ته اوس شرایط مساعد نه دي، هغه ډول کار ته شرایط مساعد نه دي. بدبختانه چې د افغانستان کشاله په امریکا او انګلستان پسې تړلې ده. ثاقب صاحب دا بدلون چې راځي د ملګري خبر شي که نه، چې د کابل نه طیاره ډکه شوه په اسلام آباد کې کېوته که نه، او اخوانه چې دی پکې څوک کېنول کابل ته یې راوسته. دلته بدمرغي دا د ثاقب صاحب بخښنه غواړم، هغه جاسوسان چې میشن یې تکمیل شوی و زمونږ دا ځینې افغانان چې هغه پکې لاړل، هلته ښکته شول، ثاقب صاحب چې عسکري کوي باید د رژیم واغوندي، داسې نه چې عسکري کوم او د ریشي نه اغوندم، سیکونه مې د ریشي به اغوندي، ګیره به یې منظمه وي. د افغانستان قضیه چې دا د افغانانو په لاس کې نه ده، تا ورته اشاره مروره وکړه. د افغانانو په د مشرتابه په هغه باندې چې دی لکه البته تعامل شته دی، سیده ځینې ملګري ورته جاسوسان وي، مثال یې چې جمهوریت غلام و، خو زه ورته غلام نه وایم، یو تعامل و، صحیح ده. اوس امارت ته خلک چې دی غلامان وایي، زما نظر دا دی، زما مطالعه دا ده چې نه، غلام نه، یو تعامل دی، سیاسي تعامل دی. زه هر افغان ته احترام لرم، البته هغه چې هر څه ورته وي، خو خبره دا ده ثاقب صاحب چې افغانستان دریم کلاس هېواد دی، دلته خپلواکي نه پرون وه نه ولاته نن ده. یو شی دی چې افغان وینه ولاړه ده، او دلته هغه شیان چې یویشتمه پېړۍ ده، لکه اساسي قانون شو، ملي مشروعیت شو، کار اهل کار ته سپارل دي وروره، د خویندو پر مخ د ښوونځیو خلاصون. ورور مې فهیم خان په ډېرې بښنې سره دا خبره نهایت ډېره غلطه ده چې ووایو چې د افغان وینه ولاړه ده. لومړی خو دا چې ولاړه نه ده، او دویم دا چې پخوا که فرض کړو چې د ورځې 100 کسان وژل کېدل، دوی دا حالات یو داسې لوري ته روان کړي دي لکه څه چې په سریا کې تکرار شول، لکه څه چې په سریا کې وشول، چې د ورځې به په لسګونه زره کسان وژل کېدل. دوی غواړي افغانان بیرته له اسلام څخه وړاندې پیړیو ته وګرځوي، او هغه پیړۍ د جهالت پیړۍ وي. په هغه کې مرګونه او وژنې د مسلمانانو او صلیبیانو ترمنځ چې کومې جګړې شوي دي، دا 8 جګړې، په دې 8 جګړو کې څومره خلک وژل شوي دي. کټ مټ دوی غواړي همغسې دغه ته افغانستان بوځي. دلته به بیا د طالب په وجود کې ګورئ، ډېری خلک دا خبره کوي چې طالب افغانستان له تجزیې څخه وساته. طالب افغانستان داسې یوه لوري ته روان کړی دی، دا اوس یې تاسې عملاً په سوشل میډیا کې هم وینئ.
خوست له ننګرهار سره په جنګ واچوه، پکتیا له کندهار سره په جنګ واچوه، کندهار له مزار سره په جنګ واچوه، تاجک له پښتنو سره په جنګ واچوه، پښتانه له ازبکو سره په جنګ واچوه. دغه ډول یوه ډرامه روانه ده. یعنې د تجزیې دپاره